2 ضربې 4 پر 3 مساوي کېږي په 8 ضربې تش ځای سره. تاسو ویډیو ودروئ او معلوم کړئ چې په تش ځای کې به څو وي. تاسو به خامخا خپل کوشش کړی وي. راځئ اوس په ګټه کار پرې وکړو. داسې به ولیکو چې 2 ضربې 4 پر 3 مساوي کېږي 2 ضربې د 4 پر 3 په ځای باندې کولی شو داسې ولیکو چې 4 ضربې 1 پر 3 مساوي کېږي 4 ضربې 1 پر 3 بیرته 4 پر 3 کېږي 2 ضربې 4 ضربې 1 پر 3 دا معنا لري یعنی موږ 4 ځلې 1 پر 3 سره جمع کوو چې داسې به یې ولیکو 1 پر 3 جمع 1 پر 3 جمع 1 پر 3 جمع 1 پر 3 2 ضربې 4 ځلې 1 پر 3 دا معنا لري یعنی موږ 2 ځلې دا 4 ځلې 1 پر 3 سره جمع کوو چې دلته به یې ولیکو مساوي کېږي. راځئ لومړی به دا کاپي کړو. دا یې 1 ځلې 4 1 پر 3 او دا یې 2 ځلې 4 1 پر 3 دوی دواړه به سره جمع کړو. راځئ دا لیندۍ به هم له دې ځای نه لرې کړو او بیا به وګورو چې ټول څو ځلې 1 پر 3 لرو. دا به هم لرې کړو او دا به هم له دې ځای نه لرې کړو. نو که اوس وګورو ټول 8 ځلې 1 پر 3 لرو چې 8 ځلې 1 پر 3 په دې ډول لیکلی شو چې مساوي کېږي په 8 ضربې 1 پر 3 سره. 8 ځلې 1 پر 3 مو په دې ډول ولیکل چې 8 ضربې 1 پر 3. نو دلته هم که وګورو 2 ضربې 4 پر 3 مساوي کېږي په 8 ضربې تش ځای سره. په تش ځای کې به دلته 1 پر 3 ولرو 1 پر 3 به ولیکو او پوهېږو چې 8 ضربې 1 پر 3 8 ضربې 1 پر 3 8 پر 3 کېږي 8 پر 3.